یو طالب علم وکنا تاسو اکثر دا طالب علمان یا مشکلات د تراشی یو طالب علم نو هغه درود شریف په چا فضائل ویلو چې دا فضائل ته درود شریف وایا نو د دې دا فضائل لستاب الله هر قسم ضرورت پورا کوي او تا ته بس مشکلات مخه ته ناراضي وی هغه مطالعه کولا چې کله مطالعه کول نو خپل درود شریف چې دی هغه به پورا کول چې کم دروازه هغه پزان باندې یاد او د کېدو په ټایم کې معمول مقرر کړو هغه به هر وخت پورا کول یو ورځ چې دی نو هغه ته ماسوتن کې مطالعه کولا نو ماسوتن کې باغ ته په مطالعه کې تکلیف و ډیر زیات ځکه د رڼا سره بندوبست وسره نو هغه کله چې درود شریف وی نو زړه دا خبره رااله چې ما ته د عمل چاره کړی درود شریف فضایلو کې ما کتلی چې الله د انسان هغه ټول ضرورت پوره کوي نو ما ته ولې د رڼا تکلیف دی مطالعه نشم کوله او غونډه مطالعه خو دروازه نه کیږي زب سبق کوم دروازه کنه مطالعه کوم په دې کشمکش کې ود شو د شپې چې کله ود شو نو د شپې خوب ویني د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت و تعالی نصیب کو او په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مت فرمایي چې ولی پریشان وې دا الله رسول مطالعه نه پوره کیږي د رڼا سره بندوبست نشته نو ویلار شه بادشاہ ته وای بادشاہ وخت وای کنه وی بادشاہ وخت که زلار شم اول خو تر رسیدې نشم او که زلار شو ته وې منو هغه هماله په یو خبره باندې دا رڼا بندوبست نه کوي او ته ته لال شاه او د وخت بادشاہ چې کم دی هغه ټایم کې سو کو تاسو ته پته ده هغه محمود غزنوی رحمت الله علیه وی تا غل لال شو وته وایا وی حضرت ثبوت صدا سے خبره وی ته لال شو هغه ته وې چې ته په ما باندې روزانه د کېدون مخ کې 15000 پیری چې دینو درود شریف را لېږي ماته تحفه را لېږي سور ودی شوی دی هغه تانه پاتې شوی تو وته وایا چې زه ما داسې خوب لیدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ته فرمایلی دي وی چې کله سحر شو هغه طالب علم فارغ شو د سبقونو نو سیده لاړ د بادشاہ دربار ته بار کسانو ته وی بادشاہ سره ملاویږم هغه وته وی چې بادشاہ سره ملاقات دون آسان خو مخکې به ټایم نه وی ډیر ضروری کار مې دی او داسې ډیر ضروری خوب مې لیدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پیغام وته رسومه بهر حال غي وته اجازت ورک کړه چې بادشاہ ته ورسېد نو بادشاہ ته وی چې ماته د رڼا ضرورت ته ماته په مسجد کې په جمعات کې د رڼا بندوبست وکړم مطالعه نشم کوله نو هغه ته وی چې هغه ټیک دا وبشي بیا خو به وته بیان کړی دی وی چې ته ټیک دا هو مال یو کس راضی ماته به وی چې زما دا ضرورت ته خو زه پتا باندې اعتماد څنګه کوم چې ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې فرمایلی دی سیده ته فرمایلی وی ماته او فرمایل چې محمود غزنوی لاړ شو هغه ته وایا چې ته په ما باندې کومه تحفه د 15000 درود شریف روزانه را لېږي نو تانه دغه د وجنه یو سور وځي هغه پاتې شوی دی محمود غزنوی رحمت الله علیه چې دا وریدل نو ډایرکټ چې د پسترو کې اوخ کراله او په جړا شو چې بس بالکل ستا خبره ټیک دوتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې لیدل دي زکه چې د دې درود شریف زما کور والا تم پته نشتا دا صرف زما د الله او د الله د رسول معامله ده تمہارا دا چې ثبوت راکو حکم یو کو چې د څه قسمه ضرورت دی هغه پوره کې د وخت بادشاہ د ود کېدون مخ کې 15000 پیری درود شریف وینن سبا مونږ ته هر قسمه ضرورت راشي خو مونږه چې دینو هغه درود شریف طرف ته مونږ نه متوجي کیږو چې یاره مونږه درود شریف وایو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې